نن موږ د زینک په اړه خبرې کوو. هغه منرال چې ستاسو د بدن د دفاعي سیسټم د ملاتړ او د هورمونونو د توازن لپاره یو له مهمو عناصرو څخه ګڼل کېږي. زموږ د کلونو عملي تجربه ښيي چې زینک ستاسو د بدن په ډېرو فعالیتونو کې رول لري، له ذهني تمرکز څخه نیولې تر فزیکي ځواک پورې ټول په دې منرال پورې تړلي دي. که تاسو غواړئ پوه شئ چې زینک څنګه په طبیعي ډول ترلاسه کړئ، نو غوښه یوه غوره سرچینه ده. په ځانګړي ډول سره غوښه او د چرګ غوښه په مناسبه کچه زینک لري. همدا ډول د سمندري خوړو مینهوال کولی شي له کبانو څخه ګټه واخلي. خو که تاسو د نباتي خوړو مینهوال یاست، نو د کدو تخمونه، د لمر ګل تخمونه، بادام او لوبیا ستاسو لپاره ګټور انتخابونه دي. زموږ د ټیم یوه مهمه مشوره دا ده چې د زینک د ښه جذب لپاره باید خواړه په سمه توګه انتخاب شي. مثلا د کدو تخمونه د سهار په ناشته کې کارول ستاسو د انرژۍ له کچې سره مرسته کوي، او په نارینه‌و کې د ټسټوسټیرون هورمون د طبیعي کچې په ساتلو کې رول لري. که تاسو د ویښتانو یا د پوستکي له وچوالي سره مخ یاست، نو د زینک لرونکو خوړو کارول ستاسو د دې ستونزو په کمولو کې ګټور ثابتېدای شي. په یاد ولرئ چې زینک ستاسو د بدن د معافیت سیسټم په پیاوړتیا کې مرسته کوي. نو په خپل ورځني ژوند کې د غوښې، هګیو او مغزیاتو کارول ګټور دي، ترڅو تل تاند او قوي واوسئ. زموږ د ټیم رښتینې مشورې تعقیب کړئ ترڅو د روغتیا په رازونو پوه شئ. په یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له داسې نورو تجربه شوو معلوماتو خبر شئ. مننه چې تر پایه راسره وئ.